باندې دغه د دې کارکردګي د دې خدمت ستایو چې زه داسې مشخص الفاظ په خوله باندې ورته ویل نه لرم چې ورته ووایم خو هغه چې رسول الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خیر الناس من ينفع الناس د دغه همکاري موسسې دپاره او د دغو استازو دپاره همدغه کفایت ستایش او ستاینه کافي بولم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترین د خلکو هغه څوک دي چې هغه خلکو ته نفع رسوي خلکو ته ګټه رسوي یقینا چې دغه همکاري موسسې د سویډن هغه همکاري په 40 کاله کې کړې ده چې هغه تر ورځې د آخرته پورې تر ورځې د قیامته پورې چې موږ تاسو یو که نه یو دغه سلسله د علم او دغه سلسله د قرآن د زده کولو او دغه سلسله د علم او دغه د موږ تاسو آینده دغه د دغه خلکو په همکاري باندې او د دغه موسسې د استازو په همکاري باندې چې دا تر ورځې د قیامته پورې تر څو د دنیا ولاړه همدغه خیر نافعه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت کړی ده. راځو قومي مشرانو ته د قومي مشرانو د تعلیم په برخه کې چې لله الحمد دغه تعمیر خو جوړ سو دغه همکاري موسسې جوړ کو او د خپل مسؤلیت ادا کو خدا موږ تاسو باید خپل مسؤلیت هم ځان خبر کو چې د والدینو مسؤلیت څه شي ده د شاګرد مسؤلیت څه شي ده د استاد مسؤلیت څه شي ده ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هر څوک مسؤول ده او هر څوک د خپل مسؤلیت په اندازه باندې مکلف ده داسې استاد تعمیر جوړ استاد پیدا استاد باید په خپل تعلیم کې اخلاص وشي چې شي زده هغه باید په تمامه معنا باندې خپل مسؤلیت ادا کړي ځکه چې داسې نه چې موږ تاسو دا تعمیر سره کوم ښکلی ده او تقریبا 14 میلیون افغانۍ مصارف باندې راغلي دي همدغه رقم برجسته او پرمختللي او لیسانس استادان وفادار استادان مسؤلیت ته آماده استادان هم باید موږ تاسو ورته پیدا کو استاد باید د کلیوالي په سیستم را نسی استاد باید د انډیوالي په سیستم نه را نسی استاد باید د واسطې او د یو د بل په واسطه نه سره دلته باید استادان هم موږ تاسو د استعداد په بنا باندې وګمارو او سي استعداد هم ولري اخلاص هم ولري او تعلیم هم ولري او دغه استادان لکه څنګه چې تعمیر ورته جوړ شوی ده او سبا دغه استادان د موږ کله انجنیر فارغیږي که ډاکټر فارغیږي باید یو معیاري ډاکټر وي یو معیاري انجنیر وي یو معیاري او باکیفیته لیسانسدان وي او یو شاګرد داسې شاګرد نه وي چې خدای مکه سبا د 12مه را فارغیږي او دی خپل نوم لیکلی او دی په دغه نه پوهېږي چې مقصد هغه د مکتب او د استاد رنګ په باندې بد وي د قومي والدینو مسؤلیت دغه ده چې بچیانی باید مور وهڅوي د دې دپاره چې مقصد درس ته راسي او علم زده کړي بچیان باید والد صاحب وهڅوي او درس ته راسي ځکه چې استاد خو نو کور ته نشي ورتللی هر کور کې خدای بچیان نشي په زور باندې راجلبولی نو مقصد مې دغه و چې هر څوک باید د علم په برخه کې خپل مسؤلیت وپېژني او مسؤلیت ادا کړي تر څو د دغې همکاري موسسه نور دې ته وهڅوو که دغه درسونه شاګردان یو اخلاص سره وشي یو معیاري شي نو دغه همکاره موسسه به نور هم دغه ته وهڅول شي چې موږ ته په د پکتیکا کې یو بل هم داسې مجهز تعمیر جوړ کړي یو بل هم راته جوړ کړي او یو بل هم راته جوړ کړي او غوښتنه مو هم دغه ده د دغه همکاري موسسې نه چې څومره 40 کاله کې داسې یو کارونه کړي دي چې هغه موږ تاسو لله په سترګو باندې وینو چې فساد نشته پکې مؤسسه مثلا شفافه ده د تعمیر په لحاظ د کارکردګي په لحاظ باندې چې د افغانستان په سطح باندې موږ بل داسې مؤسسه نه لرو لکه سویډن مؤسسه له نورو مؤسساتو جنم دا غوښتنه او خواهش هم ده چې داسې شفاف کار وکړي او لکه سویډن مؤسسې موږ تاسو ته کړی ده او کوي